تاسو د ځشان ټول اصلیت په دې ویډیو کې خیمه چې هغه څه ویلي دي او زما کمې ویډیوګانې هغه اوچتې کړي دي او هغه پې خبرې کړي دي. دغه ټول معلومات به سره شریکوم. دغه ویډیو را سره د هغه واورئ او بیا یو مسافر میسج کړی دی ماته او هغه میسج کې ویلي دي چې یاره دا خان بابا ته فارورډ کړه او دغه غږ د خان بابا پورې ورسوه. د دې ټولو خبرو نه چوڼ به هم درته وایم، یو څو خبرې به کومه. ځشان چې کومه دی دغه زما ویډیوګانې اوچتې کړي دي، په هغې باندې چې کوم دی ډبلینګ کړی دی، په هغې باندې چې کوم دی کمې خبرې کړي دي، هغه ټول حقیقت در سره شریکوم. په سایډ را سره دا ویډیو وګورئ. سر ورته لکه ډېر ښکلی یو پوینټ راوچت کړه چې سړی څه سړی ني او کیمره به مخې ته کړي چې راشه خان بابا چیلنج کوم او ویوز ورته راځي، ځکه چې د خان بابا نوم والي بس ویوز ورته راشي. او زما نو زه دې ته لکه یو خبره کوم چې ګوره داسې څه خبرې مه کوې چې زه یې پرسنلي والمه یا لکه زما ستا ته پرسنلي یو لانجه جوړه شي که نه، هسې به ما ته هم مسله جوړه کړي او ځان ته هم مسله جوړوي او زه نور نه ایکسپټ کوم به د چیلنج. بس سړی راله ووږه سم دی. نو دلته خو تاسو چې اوس کوم نه ریسنټلی د ځشان دا چیلنج تاسو ایکسپټ کړی دی؟ یاره نو اوس دی لکه د ما سره د 4 کالو نه ملګرتیا وه، ملګرتیا یې نه څه داسې زما کشر دی، ما له به ته راته اوس هم زما کشر دی، خو بس په دم دقه ځای کې اوس هغه د پښتو یو متل دی وي خر پې خپه ایښې ده. ګورو خان بابا د مقابلې نه وتښتېدو، باغ نه کامیاب. خان بابا تا ټول عمر چیلنجونه کړي دي، د اکړ بکړ خلکو سره دي کړي دي، دغلته ټول ستا خپل کسان یو، خپل یو فلم وي. دا پېره ستا مقابله د ځشان سره وه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه دی. قدرمندو ستاسو ورور محمد کاشف یم او تاسو ګورئ ولسي عدالت. د ډېرو ورځو نه چې کوم دی شخړه روانه ده د خان بابا او د ځشان. ډېرو خلکو به چې کوم دی ریاکشن ویډیوګانې وکړې، خو چونکې زه غلی شوی وم ما پې ویډیو نه کوله. ما د خان بابا سره انټرویو کړې وه، تاسو به کتلي، تاسو به اورېدلي، خو بیا هم زه غلی وم. زه په دغه سایډونو کې نه ورتلم او نه مې دغه کې څه کار و او نه مې پکې څه کار شته دی، خو بیا هم ستاسو دپاره یو ښکلی میسج دی. دغه میسج چې کوم دی دغه د مسافر رور دی او ډېره ښکلې او ګټورې خبرې کړې دي. وختي نه چې خبره ته وکړه پوه شوې خان بابا له به دا م ووایه ګوره تا ته چې کوم سړی راغلی تا د پښتو دستور ورسره کړی، ښه دی خدمت کړی دی، ښه دی ورته کتلي تا کور کې لاس نه چې څوک هم د دښمن دی چې کور ته راشم ښه چې روټۍ پرې وکړه پوه شو بار چې هر څه ورسره کوي. نو په کور کې چا له څه مه وایه چې کیمره مین څوک پوه شو. دا زما د یو مشر ورور نصیحت واوره پوه شو. او مطلب دا دی کله چې ځشان که کور ته راغلو پوه شو نو کېدای شي هغه به په دې دا دنیا ته شکر غواړي چې وګوره که نه چې کور ته ورته سړی راځي دی ورسره داسې سلوک کوي چې ورته راشي چې هر څه ته ووایي چې څه ورته ونه وایي څوک ورته څه ونه وایي پوه شول. ښه یې کتل وکړه ښه یې عزت وکړه چې څوک څه ورته ونه وایي. نور چیلنج چې وانه له تیاره ما وګټه ما وویله دا وګټه ختمه خبره. چیلنج یې ورسره مه کوه پوه شولې ورور مې دنیا ته به کېدای شي پر شکر غواړي. چیلنج یې وایي ورور ګټه وکړه خپل ورور یې ګټه کړه بار ووتله چې ما ګټه کړه چا نه وروره عادله ګټه مه وایه. نو ته دا ګټه تا وکړله که ځشان وکړه که تا وکړل ورته ګټه نه وایي، ما که ځشان وکړم ورته ګټه نه وایي. ټیک ده دا پیغام به زما خان بابا باندې دغه مسافر په دې میسج کې ویلي دي چې څنګه تاسو وکتو واورېدو. دغه مسافر دا ټولې خبرې کړې دي چې وروره که تا خان بابا له چیلنج ورکړی دی نو خان بابا هم څه پنجابی نه دی او تم څه پنجابی نه یې پښتون یې، نو تا که چیلنج ورکړی دی نو بد دې کړي دي. که خان بابا تا ته چیلنج ایکسپټ کړی دی نو هغه هم بد کړي دي. دا ولې بد کړي دي؟ هغه هم د یوې پښتنې مور نه پیدا دی، ته هم د یو پښتنې مور نه پیدا دی، یو پښتون په معاشره کې اوسېږي، خو تاسو یو پراپګنډې شروع کړې. 15 لکه روپۍ ته اعلان کړی دی او خان بابا درته غږ نه دی کړی. بیا تا چې کوم دی تا دغه چیلنج ورکړی دی او دغه چیلنج کې چې کوم دی نو تا 10 لکه 12 لکه روپۍ په دغه فیسبوک باندې په دغه یوټیوب باندې دغه عوامو په وجه باندې وکتل. یو غوغا هم سازه کړې، څوک د نه فیسبوک نشي کولا وخلی، څوک د نه یوټیوب نشي کولا وخلی. مهرباني وکړه ځشانه دا پښتانه مه لوبوه، دا چې کوم دی دا دغه شانتې په هسې تمه کې مه ساته. که چیلنج کې خو ورشه که نه څه چغې سورۍ دې راغستې 10 منټه پس دې ویډیو راځي هم دا چلو شو نه وی دا چلو شو. هغه ویډیو هم ته اوچته کړه، ما درپسې ریاکشن ویډیو ونه کوو. بیا دې دا بله ویډیو اوچته کړه، ریاکشن ویډیو مې ورپسې ونه کړله. ولې چې ما ته پې ځان بدې ښکاري. دا پښتانه چې کوم دی دا ډېر تکړه پښتانه. دوی له ته داسې میسج راوړه چې دوی ته چې څه پیدا ولاړه کړي، دوی له داسې میسج راوړه چې دوی چې څه میسج ته اوچت کړي. ته ټول عمر بس خان بابا دی او خان بابا نه بل څه نه دي، زده مړه ځان له دې کار کتلی دی. په دې خبرو باندې خفه کېږم. زما به تا ته دغه ریکویسټ وي، زما به دغه میسج وي تا ته چې ته چیلنج دې کړی که نه ورشه او ښه په لیګل طریقه باندې ورسره ښه ټیک ټاک کار وچلوه، خلک به هم خبر شي او دا پښتانه به او دا سوشل میډیا به ته کومې پورې ته مړه لګیا به یو خلکو ته به وایي چې یاره نن دا چلو شو نن سبا دا خو بس چیلنج دی هغه ایکسپټ کړی دی، هغه اړو له تښتېدلی دی. ما ته په ویډیو کې ویلو چې ځشان چیلنج را کړی دی او چیلنج مې ایکسپټ کړی دی، خو بس د هغه اړو کو خارښ کړی دی او ما له چې کوم دی ځان را باندې مالش کوي. نو دغه خبرې کړي. په دې خبرو کې دا دویمه ویډیو ده مړه ستا
خدای ته وګوره رسول ته وګوره دغه ویډیو چې کوم نه دی مړه دا بس دی نورې مه کوه دا پښتانه مه ساته په تمه کې دا ثواب په نیت باندې دا ویډیو شیر کړئ چې هغه خلک خبر شي چې کومو خلکو ته د دې د پراپګانډې رسېدلي دي او دغه خلک چې کوم دی نو دغه په زمزمه کې ساتلي دي نن به دغه ټولو پښتنو ته پته ولګي چې دا فراډ دی دا دوکه ده هسې چې کوم دی نو بس د خپل فالوور د خپل ویوز دپاره چې کوم دی نو دا لګیا دی شرمول پرځول راغستي چېرته چې مو ځان ډېر خیال ساتئ د بل پروګرام پر خپل رول کاشف دور کې اجازت لوی الله په امان